बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ګران دوستانو چرته چې وي خاد آباد اوسئ. نن دوه ورځو پس راغلم لږ چوټي باندې وم نو تاسو سره هم نه وم خو نن مهم خبرونو سره یو خو به سهیل افریدي په حوالې سره یو طرف ته خو به کراچۍ په حوالې صورتحال خبره کوو چې پاور شو وغیره وغیره پنجاب نه پس کراچۍ کې څه صورتحال دی وقت تحریک انصاف بل طرف ته سهیل افریدي یعنی وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دپاره ډېر غټ یعنی یو 9 مئی په حوالې سره ریپورټ چې کوم راغلی دی کمې تیاریانې روانې دي د دې ګرفتارۍ او دې باندې غټ کیس یعنی خیبر پښتونخوا کې ګورنر راج خبرې کمې کیږي نو هغه کم طرف ته ځي دا خبره وهم کوو او سهیل افریدي لپاره کم سخت حالات را روان دي یا نور کسانو دپاره دا هم تاسو سره په دې ریپورټ کې مهم ریپورټ دی چې دا به تاسو سره شیر کوو او بل نوی چې کوم خطې کې اتحاد دی فوجي اتحاد یعنی په هغه حوالې سره خبره وکړو او افغانستان په حوالې سره تازه صورتحال څه دی او افغانستان تجارت وزارت هم 13 ورځ تاسو په خبرونو کې لیدلي وي چې هغه تجارت حوالې سره اعداد و شمار شایع کړي دي چې پاکستان په حوالې سره څه موقف اختیار کړی دی او تازه صورتحال کې د ترهګرۍ پیښې او د پاک افغان صورتحال دا خو په کې لازم وي دا هم څه کې شاملوم خو زه وایم چې سهیل افریدي ریپورټ ډېر مهم دی فرانزیک اډیټ راغلی دی او دا باقاعده توګه په دې کې څه دي دا تاسو سره واضح کومه خو دې نه مخکې لږ وړو شان خبره به ورته وکړو چې یو خو نوی فوجي اتحاد پاکستان دې وخت کې څه کول غواړي ولې چې دنیا کې تاسو ګورئ چې صورتحال ډېر بدلیږي تیزۍ سره ټرمپ چې کم تاسو ګورئ چې ونزیلا نه پس اوس په ایران باندې نظر دی او ایران دپاره څه بهانې لټولې دي هم تاسو ګورئ اوس صورتحال څه دی یو طرف ته خلک هم دا وایي چې پاکستان امریکا پالیسي لاندې چلیږي خو بل طرف ته کیږي څه روان څه دي ګوره صورتحال ډېر تیزۍ سره بدلیږي په خطه کې هم او اورال چې کم تاسو ګورئ یو طرف ته بل طرف ته ډېر زیات اړې ګډې دي خو موږ به فوکس کوو پاک افغان صورتحال او ورسره موجوده سره روان دي چې دینه عوام خبر وي یو خو نوی فوجي اتحاد چې کم دفاعي ډیل وشو هغه د سعودي عرب او ترکي سره پاکستان درې فریقه چې کم دي کې څه دي اصل کې اندروني هغه څه دي چې دا به مشترکه کروینې هم کوي او بالفرض امریکا یا نورو خلاف هم کروینې کولی شي خو په دغه کې GF-17 ټینډر چې کم تیاری دي هغه په دنیا کې اوس پاکستان مارکیټ اوچت کړی دی او سعودیا سره ډیل خبره هم کیږي چې به پاکستان قرضې هم ختم کیږي او IMF نه هم خلاصې کیږي دومره غټ ډیل دی اوس دې باندې کیږي څه دا به راتلونکي وخت کې تاسو ته پته لګي خو ورسره بل طرف ته چې کم افغانستان دی دې وخت کې افغانستان وزارت تجارت 13 ورځ تاسو په خبرونو کې لیدلي وي چې تجارت حوالې سره اعداد و شمار کې نمایه کمی اظهار کړی دی او دا د شمار کې ریپورټ هم جاری کړی دی یقینا چې پاکستان افغانستان یو بل سره ډېر د تجارت حوالې سره د نور حالاتو وجې سره یو بل نه خلاصۍ نشي کېدی اوس افغانستان حکومت په دې وخت کې روان چې کوم سوچ دی دوه قسمه سوچ دی یو طرف ته خو سختدریزه دی چې هغه TTP سره ملګري یا TTP چې کوم صورتحال دی هغه پاکستان واضح کړی دی بل طرف ته سوچ دا دی چې نړۍ کې اول نمبر باندې پاکستان دی چې دې سره اړیکې ډېرې مضبوطي پکار دي او مخکې تلل پکار دي نو اوس نړۍ سره تللو دپاره باقاعده غور و فکر هم روان شوی دی او دغه شانتې هم چې کوم پوهان دي چې کوم د افغان طالبانو کې ډېر اثر رسوخ لري پاکستان کې هم چې پاکستان هم هغه لکه د علماو تاسو ګورئ کردار ډېر اوسه مهم دی په هغه باندې هم دا نظر اچوي چې راتلونکي دغه میاشت کې یعنی غونډو او دا کې تعلقاتو بهتري طرف ته خبرې روانې دي خو بل طرف ته اولس سره چې کم پاکستان کې یا دغه شانتې نور باندې ویزا باندې یا نور پالیسیزو باندې سختیانې چې کمې دي د هغه کې هم د راتلونکي وخت کې ویل کېږي چې کله دغه سره هغه وشي نو د اولس اساتنګیانې هم دې سره راتلی شي نو اوس په دا ګورو راتلونکي هفتې کې چې په دې باندې څه پرمختګ کېږي خو خبرونه د طرف نه بیا یو قسم ګرم خودي سخت الفاظونو سره یو بل څه تبدیلي دي خو د افغان طرف نه ډېر ښه پازیټیو ریسپونس را روان دی ګورو چې د کې مخکې څه کېږي بل طرف ته افغانستان کې یقینا چې طالبانو حکومت خپل طرف نه هلې ځلې یا خپل طرف نه چې کم نمونه حکمراني شروع کړې ده ګو کې چې هغه باندې څه سیکشنو باندې اعتراضات هم شته چې هغه باندې وزونه هم اوچتېږي
سخت دریځي پالیسیانې دي چې هغه کې هم چینجینګ راتلونکي امکان دی. هر زوبرور د سهیل افریدي باندې دا ډیر مهم هغه دی، دا ډیر مهم خبر دی په داسې وخت کې چې سهیل افریدي په کراچۍ کې سټریټ موومنټ یعنی جالسي کوي او دا وخت کې هم او تاسو ته زه ویلاګ ریکارډ کومه سهیل افریدي تللی دی، هلته مختلف هغه ته ښه استقبال هم وشو او د سند حکومت باقاعده چې کوم وزیر و هغه استقبال هم وکړو او ورته دعوت هم میلاو شو وزیر الله لخوا لکه پنجاب نه صورتحال بدل خو بیا ورته اوس چې کومه جلسه کوي یا هلته موومنټ کوي نو هغه کې ورته خنډونه خو جوړیږي. ظاهره خبره دا اسټیبلیشمنټ واضحه پیغام دی، واضحه اعلان دی، نو سند حکومت هم خپل طرف نه خو هغه کوي خو هغه هم مجبوره دی. دی وخت کې صورتحال په سند کې ټیک تا ورکرز هم راوتی دي، سهیل افریدي یو موومنټ هم روان کړی دی خو سهیل افریدي چې کوم 9 مئی واقعات دي هغه کې واضحه تصویر هم مخې ته راغلو او واضحه چې کوم ریپورټ دی د کې تصدیق کیږي. او دا تاسو سره زه شیر کومه دغه فرانزیک چې کوم لیبارټري کیږي باقاعده توګه تصدیق کیږي، ویډیوز نه، فوټیجز نه، مختلف واقعاتو نه دغه ریپورټ تفصیلي ریپورټ چې کوم دی هغه جاری کړی شو. په دې کې چې کوم ریپورټ دی هغه کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدي سره کمران منگش چې تیر وخت کې هغه وزیر اطلاعات و تیمور جګړه چې کوم تاسو بلیده هغه هم وزیرو تیر حکومت کې عرفان سلیم دغه کسانو تصدیق شوی دی. په دغه کې انسدادي دهشتګردي عدالت هدایت باندې دغه ریپورټ چې کوم و دغه کوم فوزي تنصیبات او ریډیو پاکستان حمله وه په دغه حملو کې کوم فوټیج میلاو شوي و په هغه کې دغه شوی دی. دغه واقعاتو کې 14 ویډیوز چې کوم دي دغه فرانسیک اډیټ ته لیږلي شوي چې دغه کې باقاعده توګه د دې ریپورټ کې باقاعده تصدیق وشو او دغه کې ټول شواهد یعنی د کې ایډیټینګ نیوي شوی دي کې دا نیوي شوی د ریپورټ تصدیق کوي چې دا کسان دي باقاعده تصویرونه ظاهر کړل. اوس ټیک ته د کې عرفان سلیم شو یا دغه شانتې چې کوم سلیم جګړه شو، تیمور جګړه شو یا کمران منگش شو، دا خو به عاصم دوله دا خو به راځي خو اصل مودا چې کومه ده هغه سهیل افریدي چې کوم دی هغه باندې ده. اوس دغه ریپورټ مطلب څه دی؟ اوس دغه ریپورټ باقاعده توګه انسدادي دهشتګردي عدالت کې به وړاندې کیږي او په دغه باندې به باقاعده توګه کاروایي شروع کیږي او احکامات لکه د عدالت طرف نه به باقاعده د باندې احکامات شروع شي. دغه تیاری عمل کې چې کوم دا 19 دسمبر سے 2023 کې مکمل شوی دی. نو دغه دسمبر په حواله سره کوم وایي چې لکه سوري دغه میاشتو په حواله سره وایي چې د میډیا ټیم هم ولګېده او بل طرف ته پولیس احکام چې کوم دي اوس باقاعده توګه دغه ریپورټ په انسدادي دهشتګردي عدالت کې جمع کړي چې جمع کړي هلته نه عدالت چې کوم دی باقاعده توګه د دې خلاف کاروایي آغاز وشي. اوس دغه ډېر مهم هغه دی چې په داسې حالاتو کې چې سهیل افریدي هر طرف نه چې کوم موومنټ کوي یا د کوم نمونه بیاناتو یا کوم نمونه د سټیټ پالیسی وای یعنی یا د ډي جی اس پی آر وینا وا په ښکاره توګه باندې یو صوبې سره یعنی یو صوبې سره یا صوبې وزیر الله سره یا د تحریک انصاف سره مخامخ شوی دی. دا اپړومبي ځل هم تاریخ کې وینو او دغه شانتې لکه افغانستان دی خیبر پختونخوا مو اکثر ذکر کوو. بل طرف ته افغانستان گو کې چې بلکې خو اندروني ټولنه لوی انتشار یا لوی شخړه چې کومه دغه ده. اوس سهیل افریدي گرفتاری نه او دغه 9 مئی واقعاتو نه یقینا چې بچ کېدل ګرانه ده. اوس په صوبه کې کیږي څه پوینټ هم دغه دی چې که سهیل افریدي گرفتار شي نو بل وزیر الله به جوړیږي خو ما څومره امکان دی چې دلته کې گرفتاریانو پکړ دکړ یعنی تاسو به یو بل ریپورټ هم تاسو سره ما شریک کړی چې په 92 ارکانو کې تقریبا 90 کسان تی وخت کې د تحریک انصاف چې کوم ممبرز دي په اسمبلی کې هغه د پنجاب اسلام آباد مختلفو تانو کې مقدمات درج دي. نو یعنی په دا کې کم هم چې جوړیږي نه هغه گرفتاری یا دغه شانتې نیول پکړ دکړ شروع کیدی شي نو هغه بل عیني چې کوم اقدام دی یعنی صوبه کې ګورنر راج یا دغه شانتې نور صوبه دونه اخیستل نو هغه هم شامل دي. اوس کیږي بس دی وخت کې صورتحال یقینا چې ډېر اندروني ډېره پیچیده ده. بل طرف ته پاک افغان ریلیشن چې کوم دي هغه تاسو ګورئ چې
هغه هم دغه بیان دی چې پهله په اندروني حالات تاسو منتشر څومره دي هغه ختم کړئ، بیا مخته راځئ چې د صوتي حال باندې خبرو وکړو. یقینا راتلونکي وخت ډېر سخت دی، تاسو سره به دا خبرونه هم شیر کوو، خو دغه ډېر مهم او دغه کې یقینا چې مخته مونږه ډېر زیات خطرات ګورو چې صوبې دپاره کیږي. همدې سره دغه ولاګ ختمومه انشاءالله چې نوې خبرونو سره تازه خبرونو سره بیا تاسو خدمت کې راځم. خو اخري کې تاسو نه خواست چې کوم د ملګري سپورټ ډېر ضروري دی. مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.